دلته د هندوستان کې وای یو هندو خدای وهلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې څه بې ادبي کړې وه. وای خلک منتظرو د وکیلان او قانوندانان چې اوس یو قانوني دغه وکړي چې د بې ادبي دغه کې. وای خلک په همدې فکر کې خو یو ساده قصابۍ دوکان یو ویل چې دا یو ورځ تېره شوه 2 ورځې تېرې شوې دا هندو ژوندی ګرځي او داسې چټۍ ته ویلې دي. وایي ښه وایي دا خپله هغه توره دغه شی تېره که او دا ډېر مشر سړی و دا هندو لار کې ورته کېناسته او په هماغې دغې باندې ووه ساتول باندې مړې که وایي وجه دی چې ووجه نو حکومت دا بندي که او فیصله یې وکړه چې دا دغه شي اعدام شي ځکه ډېر مهم سړی وجلی و. دې ته خلک راله ډېر مهم لوی د وکالای مدافع چې ته فقط داسې ووایه چې مغزو مې کار ونه که بس او هغې وخت کې مې داسې اعصاب جوړ نه و نورمال نه ومه نو دا کار رانه وشو نو موږ به تا دپاره کیس جوړ کړو او د دې مرګ نه به دې دغه کړو. وایي دې ویلی چې په دې عمر کې مې همدا یو صحیح کار کړی دی مغزو مې صرف همدلته کار کړی نو ټول کارونه مې ګډوډ او اوس څنګه ووایم چې مغزو مې کار ونه کړ. وایي په دې عمر کې مې همدا یو صحیح کار کړی. هغه یعنې دا څومره چې دغه بېکاره مسلمانان هم دي په دې نوم ځان قرباني کوي ښه دا داسې عادي خبره نه ده. یعنې دا یو طرف نه د رسالت او بل طرف نه د عاطفه او د دې ګڼ مثالونه په دې امت کې شته چې دې مبارک نوم باندې خلک فدا شوي دي.